قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګوري خلکو به پخوا پر اوښانو مالونه لیږدول او پر پراخو دښتو کې به یې مزلونه کول اوښان د هماغه وخت د ترانسپورت عمده وسیله بلل کېده نو ځکه یې د صحرا بیړیو نوم هم خپل کړی دی خو اوس د چین په شینجیانګ کې د اوښانو عموده چاره د بارونو وړل نه دي بلکې هلته یې له ویښتانو پوستکو وښو او شیدو هم ګټه اخیستل کیږي او د ځایي ځانګړو صنعتي چارو په ابادۍ کې یې مهم رول لوبولی دی له تیرو څو کلونو راهیسې په شینجیانګ د اوښانو اړوندو صنعتي چارو ښه پرمختګ کړی او د ځایي خلکو عایدات یې زیات کړي دي زه به په ننني پروګرام کې تاسو ته په شینجیانګ کې له اوښانو د ګټې اخیستنې په اړه معلومات درکړم په شینجیانګ کې په تیرو 2022 کال کې د روزل شویو اوښانو شمیر 220,000 ښودل شوی چې دغه رقم د چین د روزل شویو اوښانو په عمومي شمیر کې 8.8 سلنه نیولی او په شینجیانګ کې د اوښو د شیدو کلنۍ تولیدي اندازه شاوخوا 50,000 تنو ته رسیدلې ده د یالتای د برول توکای ولسوالۍ د یوه کړي مردار امن په خپل کور کې 140 اوښان روزلی دي او د اوښو شیدې یې د کورنۍ د عایداتو عموده سرچینه ګرځېدلی او کورنۍ ګټه یې له 500,000 یونو څخه تر 600,000 یونو پورې رسیدلی دي دغه راز د شینجیانګ په فابریکو کې د اوښو له شیدو څخه ډول ډول لبنیات چمتو کیږي او بیا یې د چین دننه او بهرنیو هیوادونو ته د پلور لپاره لیږي په برول توکای ولسوالۍ کې د امان په ګډون ډېر مالداران د اوښانو د روزلو له لارې شتمن شوي دي براسره پر دې ځینې فابریکې د اوښانو نرم ویښتان په ژمنیو جامو کې د اومو موادو په توګه کاروي او بیا دغه جامې په بهرنیو بازارونو کې پلوري د اوښانو له ویښتو د ژمنیو جامو د تولیدولو په بهیر کې څه باندې 200 اقداماتو ته اړتیا وي او تولید شوې جامې د سانتیګراد په کچه له -40 درجې ټیټې سړې هوا او د 12 درجې سخت باد پر وړاندې د وګړو بدني تودوخه ساتلی شي د سیمې ګڼ شمېر خلکو د اوښانو د ویښتانو د صنعت له امله خپلو کورونو ته نږدې فابریکو کې کاري فرصتونه ترلاسه کړي دي قدرمنو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید ستاسو د کامیابۍ او خوشحالۍ په هیله الله مو مل شه